السلام علیکم صاحب، په خیر یاست؟ بیا فاروق اعظم یم. یو خبره چې ته ډېره توجه ده هغه دا د تصور پر وکړي. زموږ خو د 80 څخه تقریبا 80% خلک په کلیو کې ژوند کوي او زندګي یې پر زراعت او مالدارۍ ده، او دا نور فیصدي چې ته په ښارو کې ژوند کوي هم پر دا زراعت باندې ولاړ دي او خو دغه خوري. سږ کال یو ډېر استثنایي کال دی. هغه دا استثنایي دی چې د پاکستان لار بنده ده او زموږ تاریخي لار د حاصلاتو په دوبي کې زموږ میوې دا پاکستان و هندوستان ته تللي. پاکستان و هندوستان 1.5 میلیونه نفوس دی او زموږ دا میوې هلته ډېر ښه بازار درلودی. دا زموږ عنعنوي او تاریخي لار وه. سږ کال دا لار بالکل بنده ده. زموږ ډېر کم شی ایران ته تی او ایران هم اوس حالات نه دي سم. شمال خواته زموږ تجارت ډېر کم و تاریخي ډول سره، او بله خبره دا ده چې شمال کې هغونه نفوس نشته او د مملکتونه دي که نفوس یې کم دی د پاکستان و هندوستان په نسبت. او بل دغه میوه چې موږ یې لرو همدغسې میوه هغوی لري چې د خپل کم نفوس کفایت کوي. زموږ میوې ته ضرورت نه لري، زموږ میوه هلته ښه مارکېټ نه لري ځکه چې نفوس کم دی او خپله هم دا میوه لري. نو په دې ډول زموږ بزګره طبقه سږ کال فوق العاده خواره ده او د یو ډېر جدي بحران سره مخ ده. د دې دپاره یو هنګامي و، یو ایمرجنسي، یو ډېر فوق العاده کار پکار دی چې زه وایم چې د زراعت وزارت، د تجارت، د کلیو د پراختیا وزارت، د اقتصادي معاونت ریاست الوزرا د اقتصادي معاونت ریاست لاندې یو فوق العاده غونډه کړې وای او پر دغه باندې بحث کړی وای. په دغه باندې د پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي څخه د زراعت پوهنځي د دې څه مرسته غوښتې وای، خلک پکښې وای. دا یو مجلس یې کړی وای چې هنګامي موږ څه وباید وکړو چې د خپلو خلکو سره کومک وکړو. یوه لار چې اجالتا ماته ده یو فوق العاده کار او عاجل اوس هغه د سړو خونو جوړول دي. اوس خو سولر د لمر انرژي سهولتونه هم شته. موږ فوق العاده یو کار وکړو، بودجه ورته منظوره کړو، دنیا ته ووایو او ملل متحد ته چې زموږ سره کومک وکړي. UNDP دا پروګرامونه لري، زه کومک کولی شم، زه پروپوزل لیکلی شم په انګریزي ورته. په دا دنیا راوهڅوو چې دلته یو ایمرجنسي حالت دی. زموږ د بزګر د سږ کال ډېر خراب حالت دی. دا دې زموږ سره کومک وکړي. موږ بزګرانو ته خو یا په کلیو کې جوړ کړو یا هر کور ته جوړ، بزګر ته یې جوړ کړو، زمیندار ته. یا موږ داسې وطن ګرنی وطن دی چې دا هر ښار چې د غره لمن کې واقع دی لکه جلال آباد، کندهار چې ډېر تود دی، خو چې یو ساعت څوک ولاړ شي د کندهار د شاغه خواته روزګان ته بیا هوا سمه ده، داسې رقم د جلال آباد ته چې سپینه غره ته ولاړ شي. نو موږ کولی شو چې یو ساعت چې مزل وکړو د موټر دا هلته یخه هوا ده، موږ په غره کې سموڅې وهلی شو او هلته ډېرې غټې دغه خونې دا سړې خونې جوړولی شو چې د ټول ښار میوه هلته موږ ذخیره کولی شو او دغه میوه موږ ساتلی شو. کیدای شي چې حالات سم شي، د پاکستان لار خلاص شي، د ایران مشکلات بین المللي حل شي تر هغه وخته، او که نه وي هم د دغه سړو خونو څخه کرار زموږ بزګران خپل میوه راباسي، داخلي مارکېټ ته د کال په ټول جریان کې کوي. بیا د دغسې تباهي دوی راګرځي لکه دا اوس چې ورسره مخ دي، کم تر کمه یو شی په لاس ورځي، قیمتونه به هم برابر شي، قیمتونه به هم په بازار کې سم شي، د دوی به ډېر تباهي نه وي. او په عین حال کې په کال 12 میاشتې زموږ خلکو ته میوه رسېږي او زموږ خلکو صحت به هم سم شي او اقتصاد به هم سم شي. دغه یو نظر زه په دې مورد کې
نور هم څه لرم که د دوستانو ورسره دلچسپي خو زه دا فکر کوم چې دغه یو ایمرجنسي حالت دی باید حکومت په دې کې یو جدي اقدام وکړي او عاجل اقدام وکړي. السلام علیکم.